السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دا ویډیو کې بس تاسو دروخه چې تاسو څنګه کولای شئ چې د بلچا د ټلیفون خبري په خپل موبایل کې واورئ. او دوستانو که چیرې تاسو کشران وي او تاسو غواړئ چې په هغو باندې نظر وساتئ چې دوی په موبایل کې له چا سره ټلیفونان کوي، له چا سره خبرې کوي، نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې بس تاسو ته ډېره اسانه طریقه دروخه چې د هغې طریقې په سره به تاسو وکولای شئ چې د خپل کشرانو د ټلیفون خبرې په خپل موبایل کې واورئ او د هغو به سر هم نس در خلاص. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دې لپاره تاسو ولر دی هغه چا موبایل در واخلئ د چا د ټلیفون خبرې تاسو په خپل موبایل کې اورئ. نو کله تاسو د هغه موبایل در واخلئ بیا د هغه په موبایل کې اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم د کال ریکارډر. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک مې تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دا اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېره اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. نو کله بیا تاسو دغه اپلیکیشن د هغه په موبایل کې انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله تاسو ولر دغه اپلیکیشن خلاص کړئ لاندې ګری بټن ده، په دغه ګری بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا ګیو پرمیشن بټن ده، په دې بټن باندې تاسو کلیک وکړئ او دلته به دې ته تاسو پرمیشن ورکړئ. کله تاسو پرمیشن ورکړئ لاندې نیکست بټن ده، په دغه نیکست بټن باندې تاسو کلیک وکړئ او بیا په دغه ډن بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. نو دوستانو کله تاسو په ډن بټن باندې کلیک وکړئ نو دا اپلیکیشن موږ سره خلاص شو. نو اوس راځو په دې اپلیکیشن کې موږ دوه سټینګونه کوو. دې لپاره ګوره په دا کونج کې درې ډاټ روان دي، په دې باندې تاسو کلیک وکړئ او په سټینګز بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په سټینګز بټن باندې کلیک وکړئ اوس راځو ګوره موږ په دې کې دوه سټینګونه کوو. اول سټینګ د په دې کې ریکارډ کالز. که چیرې دغه اپشن تاسو په موبایل کې آف وو نو سمپل به ګوره دغه اول اپشن لازمي تاسو آن کړئ. نو دغه کلم تاسو آن کړئ نو بیا اصلي لار چا سره ټلیفونان کوي هغه ټلیفونان به دغه موبایل ریکارډوي، دغه اپلیکیشن به ریکارډوي او تاسو ته به په ایمیل باندې درلېږي. ګوره یو سټینګ خو دا سوال به دغه اپشن آن کوي. راځو ګوره په دې کې اوس دویم سټینګ درښیم. لاندې ګوره بیا په دې کې دریم اپشن د کلاوډ، په دغه کلاوډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په کلاوډ باندې کلیک وکړئ ګوره په دې کې دویم اپشن د ګوګل ډرایو، په دغه ګوګل ډرایو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ګوګل ډرایو باندې کلیک وکړئ ګوره په دې کې به دغه درې سره اپشنان تاسو آن کړئ. دغه لاندې ګوره درې سره اپشنان په دې کې آن دي، خو که چیرې تاسو په موبایل کې دغه یو اپشن هم آف نو دلته به دغه اپشن تاسو آن کړئ. نو بیا به دې ګوره اول اپشن د لوګین، په دې لوګین باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په لوګین باندې کلیک وکړئ ګوره اوس زموږ مین پوینټس د مین ځای چې دغه ده. دلته اوس تاسو خپل ایمیل ورکړئ. په دغه اډ اکاونټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ او دلته به اوس تاسو خپل ایمیل ورکړئ. نو دغه رقم د ما ایمیل دا ده، زه دا ایمیل ورکوم. سمپل بل تاسو خپل ایمیل ورکړئ او په اوکې بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. ګوره کله تاسو خپل ایمیل ورکړئ نو بیا د له هر چا سره خبرې کوي، ټلیفونان وکړي نو هغه به هغه اپلیکیشن ریکارډوي او تاسو ته به په هغه ایمیل باندې درلېږي. بیا تاسو په هغه ایمیل کې کتلی شئ. نو دغه به سمپل ګوره دغه ټول شان دلته تاسو الاو کړئ، دغه الاو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. ګوره هغه ایمیل موږ اوس دلته ورکړئ، دغه اپلیکیشن ته مې ورکړئ. نو له دې بعد چې موږ په دې ټلیفون کې هر رقم خبرې وکړو دا ټول شان به تاسو یس کړئ. نو له دې بعد چې موږ په دې ټلیفون کې لا چا سره خبرې وکړو نو هغه به اوس په هغه ایمیل باندې هم ځي. نو اوس به بیا تاسو خپل موبایل در واخلئ، په خپل موبایل کې به ګوګل ډرایو خلاص کړئ. ګوره ګوګل ډرایو په هر موبایل کې لزانه وي. که چیرې ستاسو په موبایل کې ګوګل ډرایو نه وي نو سمپل بیا تاسو لاړ شئ پلی سټور ته او له پلی سټور څخه به ګوګل ډرایو تاسو را ډاونلوډ کړئ. نو ګوره ګوګل ډرایو دا په هر موبایل کې لزانه وي. اول که چیرې ستاسو موبایل کې نو بیا له دې څخه انسټال کړئ. نو بیا به تاسو لاړ شئ په خپل موبایل کې به دغه ګوګل ډرایو انسټال کړئ. ګوره ما په موبایل کې لزانه سته ګوګل ډرایو چې کله تاسو خلاص کړئ نو بیا دی هر ورځ هر کوم خبرې لار چا سره وکړي هغه به دلته تاسو ته په ایمیل باندې راځي، دلته کلیک به کوئ هغه خبرې پلی کوئ. او ګوره دوستانو کله تاسو اول ګوګل ډرایو په خپل موبایل کې خلاص کړئ نو ګوګل ډرایو له تاسو ایمیل غواړي. نو په ګوګل ډرایو کې به هم تاسو هغه ایمیل ورکړئ کوم ایمیل تاسو د بل چا په موبایل کې هلته په هغه کال ریکارډر اپلیکیشن کې ورکړی وو. نو هغه ایمیل به دلته ورکړئ. نو بیا چې دی له هر چا سره په هغه موبایل کې خبرې وکړي هغه به تاسو ته دلته په ګوګل ډرایو کې راوړي. ګوره اوس زموږ په موبایل کې هغه ایمیل خلاص ده، دلته ګوره تاسو په خپله کتلی شئ کوم ایمیل چې موږ هلته په هغه اپلیکیشن کې ورکړئ هغه دلته خلاص ده. نو یعنې ګوګل ډرایو تاسو اول وار خلاص کړئ نو په ګوګل ډرایو کې به تاسو هغه ایمیل ورکوئ کوم ایمیل چې تاسو د هغه بل چا په موبایل کې ورکړی وي. نو دوستانو ډېر خوندور سټینګ دی. دغه سټینګ په ذریعه سره تاسو په ډېره اسانۍ سره په خپلو کشرانو باندې نظر ساتلی شئ. داسې بیا له هر چا سره خبرې کوي هغه ټولې خبرې به تاسو ته په خپل موبایل کې په ایمیل باندې دلته راځي. دلته بیا تاسو د دې ټولې خبرې کتلی شئ چې دوی ورسره کوي هغه خبرې به هم ریکارډېږي او چې هغه ورته کوي هغه خبرې به هم ریکارډېږي، هغه به ټول تاسو دلته پلی کولی شئ. نو دوستانو ډېر خوندور سټینګ ده
له دې طریقې چې باید تاسو صحیح فایده واخلئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.